یو بزرگ دے زبا والا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کولو ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونږ کړی دوستانو مولانا بجلیګر صاحب څه فرمایي اولیاء الله قسمت بدلولی شي که نشي بدلولی دا ویډیو را سره واورئ ملګرو سره شریک کړئ ډیر مې تنګ کو چې تنګ مې کو نو کوټې ته نه ایستم او راته وی چې پرېدې مې نه صدر توخه مال نه جی زه یریږم واسه حال راته وای وی پوی خوی کنه مولای هر څه درته معلوم دي دا ملک درته معلوم دی خلق درته معلوم دي عقیده درته معلومی دي مالاو ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسین کیږي دا ټیک ده مالاو وې چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړ او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وخیموس مال نه جي رکه می خیال کو مال مان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولیدنو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ شي نو پاغه تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفة وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم پی او غاټ بم غرزوله چې اهل دنیا چون سگے دیوانا ان اہل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چه دے الحمدو کے خطا تیرا مدت رکڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چه ټول قرآن کے سور لسورت دی ټول قرآن کے
څومره سورت دي څو دي څومره دي لکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ خو افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دادا چې دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زورن سر په مطالعه د کتاب خوښ کم کتاب کی چې د یار د خط و خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دی کتاب کې زما د یار د خط و خال نخې قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي نو عزیزانو دا زتا است ایمانی وېما چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه به چې پڑھاولا نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نو چې ما به پې نه کتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې صد نظر اوتی دي نو راته یادم دي دا زه چې څومره تقریرونه 15 کاله وشو ما 15 منټ هم چېرې تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشتا او داسې مشکل نشتا چې ما دا غي ته ته پکې ځان رسول نه دی چې څومره زما وس کې